زیاتره خلک وایي چې زموږ انګلیسي نه زده کیږي او دوی رښتیا وایي، ځکه چې د انګلیسي د ښودلو هغه صحیح طریقه چې باید وښودل شي هغه نه ښودل کیږي، ځکه چې د هر چا د ښودل طریقه مختلفه ده. او نن به ستاسو ته هغه صحیح لاره درښیم او دا وعده کوم دوستانو چې ستاسو به فل بیسک انګلیش نه تر انټرمیډیټ لیول پورې چې کومه انګلیسي ده هغه به ستاسو زده کیږي یوازې په یو څو ورځو کې، چې په دې کې به سپیکینګ، وکابلري، د جملو جوړول، هر څه په دې کې به راځي. او دا به معلومیږي د دې ویډیو کتل نه وروسته چې تاسو دغه ویډیو څومره لایک کوئ. صحیح دی. So without wasting any time, let's get started. لومړی راځو دوستانو دغه سټرکچر ته چې ټول انګلیسي په دغه سټرکچر باندې وړاندې دوستانو. په دې کې یوازې سبجیکټ ده، ورب ده او ابجیکټ ده. تاسو باید یوازې دغه درې شیان زده کړئ. د کله چې مو دغه درې شیان زده کړل دوستانو، نو ستاسو بیسیک انګلیسي خو مکمله زده شوه تر انټرمیډیټ لیوله پورې. صحیح دی. او دا ډېر اسانه هم دی دوستانو. لومړی دې کې راځو سبجیکټ ته دوستانو. سبجیکټ ډېر اسانه ده. It is a doer of an action. It is a doer of an action. دې له مطلب دا دی چې سبجیکټ ویل کېږي د کار کولو والا دوستانو. صحیح دی. د کار کولو والا څه ویل کېږي؟ سبجیکټ ویل کېږي. هغه هر څوک زه، ته، هغه، هغوی، دوی، دا ټول د څه ویل کېږي؟ سبجیکټ ویل کېږي. لږ مثال دغه دوستانو پښتو کې تاسو زه لږ مثال درکوم. زه سکول ته ځم. زه سکول ته ځم ته زه چې دا سبجیکټ ده. دې کې یوه تاسو سبجیکټ ته سوچ وکړئ چې دې کې سبجیکټ کوم ده. نو دلته زه سبجیکټ ده. څه دی؟ مونږ کرکټ کوو. مونږ کرکټ کوو. مونږ دلته سبجیکټ ده. ته فوټبال کوي. ته فوټبال کوي. نو ته دلته چې سبجیکټ شو. نو زه، مونږ، ته، هغه، هغوی، دا ټول مونږ سره څه شی دي؟ سبجیکټ دي. صحیح ده. نو دا څومره اسان دوستان، مونږ سبجیکټ وزده کړو. اوس راځو ورب. ورب هم ډېر اسان دوستانو. صحیح ده. ورب a word which shows the action, event or state. هغه لغات چې کوم ښیي، which shows چې ښیي د action یو عمل ښیي، event واقعه ښیي، or state یا حالت ښیي. لنډ مطلب یې دا دوستانو چې ورب ویل کېږي کار ته، که هغه هر کار وي، خوړل، سیکل، خبرې کول، منډه وهل، هغه کول، دا کول، دې ټول ته ورب ویل کېږي. صحیح دوستانو. نو څومره اسانه څه. اوس مثال ته وګورئ. زه سکول ته ځم. زه سکول ته ځم. دا ځم دلته څه شی سو؟ ځم دلته سو ورب مونږ سره څه شی؟ ورب. نو دلته تلل، تلل مونږ سره ورب دی. بل مثال ته وګورئ. مونږ مڼه خورو. نو خوړه دلته اوس څه شول؟ خوړه مونږ سره ورب سو دوستانو. سیده. مخکې مونږ ویل چې مونږ سره زه سبجیکټ و او مونږ هم سبجیکټ و، دلته ځم خورو د مونږ سره ورب سو. نو دوه شیان دلته مونږ وپېژندل. صحیح دی. بل مثال ته وګورئ. ته انګلیسي زده کوې. ته انګلیسي زده کوې. نو زده کول دلته څه شو؟ مونږ سره ورب سو. دا دواړه شیان مونږ دوستان